د نړۍ شاوخوا 10 هیوادونو بهرني چارو وزیران او خاص استازي د خوا دوه خواته روان دي چې سبا په هغه تاریخي شیبه، هغه تاریخي ورځ کې حضور ولري چیرې چې دلته په دوحه کې په یو شاندار هوټل کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کیږي. هغه تړون چې تمه کیږي د افغانستان د تیرو 12 لسیزو جګړه، هغه خونړۍ جګړه ته د پای ټکی کېږدي او د امریکا دغه اوږده جګړه چې شاوخوا 3500 سرتیري، بینالمللي سرتیري او همداسې په لسهاوو زرو افغانان پکې ووژل سو، دته د پای ټکی کېږدي. زه او زما همکار داود اعظمي دواړه دلې راغلي یو دلته په دوحه کې خبرې له نږدې نه څارو او تر سبا ماسپښینه پورې چې تمه کېږي شاوخوا پر 2 بجو د دوحې په وخت دغه مراسم ترسره سي. موږ به حالات له نږدې نه څارو او تاسو هم داسې خبرو. تقریبا 2 غنټې مخکې د خواخوا ځینې منابعو سره موږ خبرې کړې دي او اعظمي صاحب هم ځینې منابعو سره خبرې کړې دي. اول که داسې ووایي چې په دغه شیبه چې موږ تاسې خبرې کوو څه امادګیانې روانې دي، څه تمه کېږي چې په کومه کچه به میلمانه په دغه ډېر مهم غونډه چې امریکا، افغانستان او ان کوربه هېواد قطر ته به ډېر مهم دی؟ اهمیت خو تر ټولو لومړی د افغانستان لپاره دی، ځکه افغانستان کې جنگ له 40 کالو راهیسې را روان دی او په ځانګړې توګه په دغه تیرو نږدې 12 لسیزو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، دا د افغانستان د تاریخ، د امریکا د تاریخ وبخښئ تر ټولو اوږد جنگ دی. نو اهمیت هم د افغانستان لپاره دی، هم د امریکا لپاره دی. اوس امریکا او طالبان دواړه یوې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا جنگ ختم کړي او د دې جنگ د ختمولو په لړ کې دوی د سبا مراسم جوړ کړي دي. دا مراسم اصلا د امریکا او طالبانو د 1.5 کال د خبرو محصول دي. د 1.5 کال پر دې وژغېده چې د امریکا شرطونه څه دي، په کومو شرطونو له افغانستان څخه خپل عسکر باسي او د طالبان څخه د دوی غوښتنې څه دي او طالبان څه ضمانتونه او ژمنې ورکوي. نو دواړه اوس یو توافق ته رسېدلي دي، یو بل یې قانع کړي دي. اوس مراسم جوړیږي سبا په قطر کې ماپښین په وخت باندې او د 10 ډیرو هیوادونو او سازمانونو استازي را بلل سوي دي. په هغه کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو استازي دي، ځینې د بهرنیو چارو وزیران دي. موږ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ولیدی چې هغه مخکې لا را رسېدلی دي. دغسې د ایران، د هندوستان، د ترکیې، د عربي اماراتو، د سعودي عرب او دغسې د لویو هیوادونو لکه روسیې او چین استازي هم رابلل سوي دي. د روسیې په اړه ویل کېږي چې د سیمې لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي او د ولسمشر پوتین لخوا د افغانستان لپاره ځانګړي استازي زمیر قبولوف به راځي او دا مراسم به په ډېره لوړه کچه باندې جوړیږي. نور چارواکي به هم ورته راځي او ځینې به له خپلو پلازمینو څخه راځي. ځینې هیوادونه کېدای شي دلته میشت خپل سفیران ورولېږي چې د دوی نمایندګي هم وي. نو د دوی په حضور کې به، د دوی په اشتوالي کې به دغه امضاوې ترسره کېږي چې دوی به یو ډول شاهدان وي چې دغو دوو طرفونو یوه ژمنه وکړه، تر دې وروسته بیا بله